سلامونه قدرمنو هیوادوالو، هیله ده چې ټول روغ جوړ او خوشحاله به اوسئ. قدرمنو هیوادوال، لکه څرنګه چې تاسو پوهېږئ موږ هر ورځ تاسو سره یو نوی کورنۍ مخامخ کوو چې له فقر او غربت سره مخ وي. نو نن بیا یې راغلی یو کونډه مور ده او د هغې انګور ده او زوی چې دی پوډرس کې، نو هغه کور کې نه بې سرپرسته کورنۍ ده او دغه کور خپله وګورئ، دغه کور بل چا ورته ورکړی ده او 1.5 کرایه ورکوي، اوبه هم پکې نشته او ګرمي هم دی. نو د دې حال له تاسو سره شریکوو، له موږ سره اوسئ. کور پتا جنت دی زما د پاره پرښته ژوند تا نه عبادت دی ته د ژوند د غرچینۍ السلام علیکم. څنګه یې مورې، ښه یې؟ ته ښه یې؟ څنګه د زوی دې ښه ده؟ زوی مې پوډري دی، ورک دی، نشته. دغه منګور ده، د خدای مظلومان دي، د خدای غریبان دي. دغه پردی ځای دی، پردي ځای کې پراته وي، د خمړۍ د رزق یعنې هېڅوک مې نشته بغیر د خدایه. دغه منګور د بې بنیاده بې چراغه هېڅ شی نه لري، د خدای ملنګه ده، نه څوک مرسته راکوي نه څوک شی راکوي، د خدای غریبان وي، دغه ځای کې پراته وي. دا ټول مالت معلومات چې په کرا اوسېږو دغه 1.5 روپۍ نه لرو، هر باندې پرتې دي، د شپږ 2 میاشتې کېږي چې نشته دی. او د مړۍ بېګاتاریانې خدای مې شته، نور څوک هم نشته دی بغیر د لوی خدای. غږ مې ورک دی مورې مورې دغه مې یو زوی د پوډري شراب کله یې او کله نه. دا د غربي مدرسې ته ماشومان لري؟ نه ماشومان نه، خو مې زه سبا ته خپله لږې تندې غم ورسره او خاوند دې چې پوډرس کې څه کاروبار ورسره نه، کوي؟ هېڅ شي کار هم نه کوي. ورکي 2 ورځې مرکي، 3 ورځې مرکي، 4 مرکي، بیا یې راپیدا شي، ورې شپه کور کې وکړي، بیا ورک شي. نو تاسو دغه خپل تا خیرات راکړه، تا خیرات راکړه، ما هم فکر رالېږلی، کله بل خیرات درته راکړه، کله بل ورته زکات راکړه، بس په هغې باندې وخته تېرېږي. او د کور کرایه څو دی؟ کور کرایه 1.5 روپۍ ده. ښه مورجانې ستا خاوند په څه مړ شوی؟ زما بېړ په کوټ کې موټر والا وزه چې د جیش ور کې راغلي د مجاهد وخت یا دغه پراته یو څوک نه لرو بغیر د الله خدای. دا ډوډۍ خو یو بل تاسو ته ورکوي، د دې کور کرایه څنګه؟ کور کرایه اوس موږ 8 میاشتې پرته ده، 5 میاشتې غونډه چې سړی راشي هغه زوی مو سخواره سواره ورته وکړه، لاړ شي بیا راشي بیا لاړ شي بیا راشي، موږ ته نشته چې ویرو کړو، مجبوره دی چې راوایي بخښي نشته، هېڅ شی هم نه لرو. او فکر کوم دلته اوبه هم نشته؟ نه هېڅ شی هم نشته، نه اوبه شته، هېڅ شی دا شیشې مې سوي دي، هېڅ شی مې نشته. دا د ګرمۍ کې دا څنګه وخت دلته د خدای مرده مې څه وکړو بچی وو، د خدای چې په چا راولي خو موږ به څه وکړو، ځان نشو ورکولی. د خدای مرده د خدای رضا دی موږ قبوله خدای دې نه کړي زما وطن کې څه نه لرو، دلته نه لرو، د سر کوټې یو وطن کې لرو نه دلته لرو. تاسو د کوم ځای؟ موږ د هسکې مینې دي بالا شینواري شینوارو. وو. هلته خپله ځمکې نه لري؟ نه هېڅ سوي دي، هېڅ شی هم نشته، دیوالونه یې ولاړ دي. قدرمنو هېوادوالو، لومړی دغه خپله وګورئ دغه کور په څه حال دی. دې په داسې کور کې ژوند کوي، 2 ښځې دي، نارینه څوک نه لري نه هېڅ شی هم نه لرو. او باور وکړئ همدا اوس داسې ګرمي دی دلته چې زه خپله حیران یم چې دغه مور څنګه دلته ژوند کوي. د خدای مهرباني شوی بچی، تاسو د خدای ښه ماشومان نه لري، دغه مور چې دی ماشوم نه لري، خاوند یې پوډري دی او دغه مور چې دی کونډه ده. 4 ورځې مرکې، 3 ورځې مرکې، کور کې تا سره مخه نه کوي، الله درګاه ته پراته یو. نه دغه خلک که نه چې د چا د کورنۍ سرپرست دي، نارینه کور ته څه راوړي، تاسو سره دلته نور ګاونډیان هم شته، ستاسو زړه داسې نه دی؟ وایي موږ زړه هر شي ته مو زړه کېږي چې نه یې څه شي وکړو، څه وکړو، نو په چا منګولې ور ولګوه بچیه، د خدای مهرباني شوی دی. ګاونډیانو چې زړه بد کړه شی راکړه، خور یا بد کړی پرون 3 جوړه کالي ښځو راغلي ما نومبور اغوست. هغه هېوادوال چې ستاسو غږ اوري څه هیله لرو؟ موږ دغه یو چې موږ سره مرسته وشي، موږ ته د کومک راکړي، خیر دی، موږ غریبان یو، ایدو به خیرات وشي او موږ به وچلېږو، موږ به صاف وساتو. ته څه ویل غواړې؟ دا ویل غواړم چې موږ بیخي چې بېلې بې عصري یم، خدای نه موره هېڅ هم نه لرم، ماشومان خو خدای رمنې نیولي دي، دا رزق خو خیر دی، خدای د طرفه وي او موږ سره مرسته وکړي. هېوادوالو، تاسو خپله د دغې مورکې خبره واورېده، دغه کونډه ده او د هغې خاوند نشته، پوډري دی او په داسې حال کې ژوند کوي، نو دغه ستاسو مرستې ته اړتیا لري. هیله کومه چې د دې څه شی چې وسه کېږي موږ سره د وسه وشي. دی د کورنۍ سرپرست نه لري، یو ناهیلی ژوند تېروي، دغه کور کې تاسو خپله وګورئ یو حیوان هم ژوند نشي کولی او ګرمي هم ډېره ده، تمامه زه انګړ کې ګرځو د ګرمۍ نه چې د دغې کورنۍ لاس نیوی وکړي. نو که چېرې غواړئ مرسته وکړي، زما د وټساپ شمېره ده 0 اویا 9 40
بس او ته د لیدو څخه مننه. ژوند د غره چینه